سویخ دي سوده دي او چا بنګ وهلی دي دا ډیرو پښتانو فکرونه زنګ وهلی دي راشده دا هم ډیره ده چې نوم د مینې اخلي دا کوم خلک چې نیمه پیړۍ جنگ وهلی دي مطلب د میش دا خلک نن په دغه باندې لیکلی شوي دي وزیرستان قومي امن جرګه ډیره د خوند خبره ده چې دغه خلک په دانن وخت کې دغه سوچ وکړ چې میش ته د جرګې ضرورت او میش ته د جرګې ضرورت ولې پیښ شو جرګې ضرورت په وطن کې ولته پیښیږي چې په وطن کې کله څه پیښ رو مخته شي د میش خلک وو په دغه وخت کې د میش مشرونه و جرګې راغوښتلې میش نن سبا وخت دغه ځای ته رسېدلی دی چې میش د جرګې نه ډارېږي میش د مرکې نه ډارېږي میش د چا مخ ته ژغېدای نه شي میش چاته سیخه خبره نه شي کړلی چې سیخه خبره وکړي دیو مړ شي بیا ورک شي چې په دیسي باندې رضا نه ته مړ کېږي په دیسي باندې رضا نه ته ورک کېږي بیا شادو چې ته په نه راکې په وارث ورک شي کم از کم چې ته په نه راکې مړ شي ګوډ شي دا خو نه وي چې پلنکای ورک شو څه نه څه وخت خو یادېږي دولته هر سړی په سرکار باندې روغی په آیین باندې روغی په قانون باندې روغی اول خو په دا ملک په آیین په قانون ژغول په چار نه دي په دا چې په دا ملک چا آیین قانون جوړ دی خپل نه مانی خپل مت کړی دی خو بیا هم اجدام رایي چې د هر وخت د آیین ژغ ورکي آیین یې مانی چې په کوم ملک آیین دی نو دغه ملک مو شناختی واخیستی وي ډمیسایل مې واخیستی وي په دا ملک و دا شیون رو درېمي دا ملک په دغه شي باندې جوړ شوی دی دا نه دو چې دا خلک میشتر غلی دی د کیمه رو غلی دی او دای په مو باندې احسان کو دا د ده په موشه ګړه نه دو دا ته د مونه ټکس ورکاټ کیږي دا ته د مونه ټکس ورچي دا ته مونه پیسه ورچي داس نه دو چې دی مو ته ریپر اوري مو ته غر اوري که دی هلته میشته هر شي راوري دا په مور چې په موی وخلی بیا په میش باندې شګړه اړوي زه خپل دا مې تجویز دی د جرګې د پوره چې دا نن کیما جرګه وشوه په دغه قسم د امن جرګه یوه بلر وغوړي په نباد یوه بلر وغوړي خو د دغه جرګې میش دا کښېږدي چې میش د دغه جرګې څنګه ایجنډا دو میش دغه د جرګې د ایجنډې لونده خو چار وکي او میش دا یایي چې د میش یو وطن دی که څوک د جمعیت دی که څوک د جماعت دی که څوک د پیپل دی که څوک د نشنل دی خو خوره یې وادو او وزیرستان دی که دی ډېر څه وکړو دی وزیرستان ته امن نه راوړي دی په وزیرستان کې ګټه نه راوړي نو د ده د پوره سیاست د د پوره ازهله زله هیڅ معنا نه لري نو میش ته په چار دو چې دا جرګه بله راوغوښتله شي نن خو د اعظم ارڅک دی خولون د غال کرو غوښتېدو په چار دو چې میش وزیرستان کارنه سب ډویژن ونه غونډ خلک سره کښېني په دا کې وکیل هوي په دا کې انجینیر هوي په دا کې ډاکټر هوي په دا کې سیاستدان هوي په دا کې مالک هوي په دا کې مشر هوي په دا کې ملو هوي نو دا شای د میش ډېر پاورفول وي دا و مضبوطه وي میش هر سړی دولته خپل د رای پیشه کی چې د چا رای معتبره وي میش دا وخلی دا و میش نکی چې د میش نن په اعظم ارڅک دا جرګه وه اعظم ارڅک ته لوړي دا بدامني خو په اعظم ارڅک دو نه که په اعظم ارڅک بدامني وي خو که مو زیای نه وي پکې مو ورور نه وي پکې مو پلور نه وي پکې مو دوست وي پکې مو تربیر وي پکې مو خوریې وي پکې مو خور پکې وده کړې وي یوه نه یوه رشته ومه وي پکې نو په دا باندې زه په بدامني کې شاملیږم دغه سړي په غم و زه غمجان و نور زه داسې آیه چې میش توس دلته روشي دومه جرګه وکړي دا خلک مرکه وکړي سره دا خلک یو ټیم کښېږدي سره په دا یوه جرګه نه چې میش یوه جرګه وکړه بس میش لوړلي سره
میش د دغه زوی نه لوړ شي بس دا جرګه ختم شوه میش یوه وکړه نه چې میش یو مثبت یو مستقیمه اوس ورسوي چې میش بله جرګه وکړي په بله جرګه کې میش تجویزي نصره ورکړي په بله جرګه راوغوړي درېمه جرګه کې میش د دغه خورې د دغه ملکونو د مشرونو د علما د سیاستدانونو د ټولې په متفقه یوه مثبته فیصله وکړي چې فیصله میش بیا په مخ وړای شي داسې نه چې میش نن جرګه وکړله بس سابو میش راون شوي جرګې معنا دا دو چې جرګه فیصلې کو نرمیش توس ته په چار دو چې یوه بله جرګه وکړي او په درېمه جرګه کې میش توس فیصلې وکړي هغه فیصلې خلق ته ورسوي چې موتو بدامني دو ځنې موتو چې څوک د شپې ډزوي دا نه دو چې موتو ته غال راغلی دی دا خلق هم ډزوي دا خلق کرچی دته معلومه دو ډرون یې شته کیمرا یې شته ساړي یې شته هر شی یې شته دلته یوه کس وویل چې موته 15 ورځې مخه پته ولګېده چې 15 ورځې مخه پته درته ولګېده خو دا سړی ونڅه تو ته جمعه معلومه دو تو ته د جاکټ وزن معلوم دی تو ته ګولۍ معلومه دي خو دغه نور څه معنا تو خدای شور خلق په دا خبرې خپل سره پوهېږي چې ته دا کې په کم عقل خلک ښه نه کې دغه معنا دا دو چې د رزر ته فوجي شي په روډ ته ودارې شي شپې بدامني روکې رو بیایې نور زه دا یایه چې میشتوس دوه د جرګې نوره وکړي او پاکې جرګې سره سم تجویزي نه وکړي هغه خبره پرېږدي چې عبدالله مکاري وویل چې هر څوک چې هر څه وایي سر به شوروي دلته نر دغه خبره اوس میشتوس نه د چا سره مني خدای عقل راستای سوچ یې راستای فکر یې راستای دغه وطن په میش په توس باندې ډېر پور یشتای چې میشتوس یې دغه پور پرې کړي خپل خو مې چې په کیم زوی غوړي اعظام ورڅک خلق نه د وزیرستان نه د هر زوی پښتونه چې کیم زوی کې ضرورت وي په تېره قربانۍ نه انشاءالله په غوړ نه مې دا کوشش وي چې مخه ورته حاضر شي مهرباني مننه